سلامونه او احترامات قدرمنو. د ناڅاپي مشاعرې په یوه بله لړۍ کې دا ناڅاپي مشاعره 214 نمبر ده. هغه لړۍ چې موږ را شروع کړې وه تر دې حده راوغځېده چې هغه هارون باچا ته هم رسېدلې ده د حمزوي په شکل کې. او نن چې د کوم باچا سره زه ناست یم دا زما د زړه باچا دی، دا د پوره پښتنو د زړه باچا دی. له مینته چې محنت وکړي ښه نه ده، چې یو نوی محبت وکړي ښه نه ده، او د سندرو د ګلبڼ رباب نوازه چې زمونږ امامت وکړي ښه نه ده. زمونږ د سندرو امام او د پښتنې سندرې هغه کلک او باوري نوم چې چېرته یې سندره ویلې ده نو خلکو خوښه کړې هم ده. معیار د کله هم نه دی پرېښی. یقینا خبره ده چې که موږ سندرې طرف ته چا رابللي هغه هم دا شخصیت دی. ډېر محترم کرن خان ارمان. نن به تاسو ته دا هم پته لګي چې کرن خان د سندرې سره سره یو ډېر د لوړې پای لیکونکی هم دی، شاعر ادیب هم دی. استاد محترمه زه خو ډېر خوشحاله یم، موږ خو ډېرې ناڅاپي کړي دي، خو ستا سره دا ناڅاپي ماله څه بل شانتې مزه راکوي. دا یو خدا ده چې ستاسو د ناڅاپي مشاعرو دا ذکر ما اورېدلی دی که نه، بلکې کله کله مې مخې له راغلی هم یې په فیسبوک باندې جی. ستاسو د دې ناڅاپي مشاعرې یا د ناڅاپي ناستې نه یا د ناڅاپي د دې سړي د راګیرولو نه موږ به هم بس د ستاسو مینوالو ته که زموږ پکې څوک مینوال یې هغې ته به سلامونه پیش کړو ستاسو د سوشل میډیا د لارې نه، او بیا به خبره را لنډه کړو که نه چې تا او دا دې هم یادوي چې ما هم ناڅاپي رانیولی ګوره ته داسې څه تیار نه وي. زما څه شعرونه و د دې افسر افغان خوښ شو، په هغې کې نه پوهېږم چې د ده پکې څه ډېر زیات خوښ شو، خو بهرحال زه به یې هم د افسر جان د دغه لارې نه تاسو سره شریک کړمه. نوی غزل دی بیخي غوږ استادجي ارشاد. غزل دا دی چې بیا قصه به څوک د سره کوي، بیا قصه به څوک د سره کوي. غوږ کېده بیا قصه به څوک د سره کوي. غوږ کېده وینا ټول غوره کوي نه را کوي. غوږ کېده بیا قصه به څوک د سره کوي. غوږ کېده وینا ټول غوره کوي نه را کوي. غوږ کېده. او زما او ستا ترمنځه دغه تضاد ډېر شی دی. زما او ستا ترمنځه دغه تضاد ډېر شی دی. پښتانه کرکه له هنره کوي. واه استادجي ډېر دغه تضاد ډېر شی دی. پښتانه کرکه له هنره کوي. واه هنرمند په حیث دا ستاسو د خولې نه اورېده چې ډېر زور لري استادجي. بلا راغلې ده مونږ نه وژني ځنګلي سیزي. بلا راغلې ده مونږ نه وژني ځنګلي سیزي. دوی تماشه له پورې غره کوي. واه بلا راغلې ده مونږ نه وژني ځنګلي سیزي. دوی تماشه له پورې غره کوي. غوږ کېده او ته دا موبایل میرمن چړقې لږ شان بند که خیر. ډېر ښه شعر دی استادجي. ته دا موبایل میرمن چړقې لږ شان بند که خیر. پرویز شاهین لالا خبره کوي. غوږ کېده ته دا موبایل میرمن چړقې لږ شان بند که خیر. پرویز شاهین لالا خبره کوي. غوږ کېده. دا شعر به بیا هم وي استادجي وپېره یار. دا شعر چې څومره وویلی شي دا کم دی. ارشاد. مونږ د بارودو په ډیري باندې مغرور قومونه. خلک جنګونه بې لښکره کوي. مونږ د بارودو په ډیري باندې ډېر ښه شعر مغرور قومونه خلک جنګونه بې لښکره کوي. غوږ کېده او نه مو څوک مشر شته او نه به مو څوک شي والله. زما او ستا نه هر څوک ویره کوي. غوږ کېده همدې ځای ته رسېدلي. زما او ستا نه هر څوک ویره کوي. غوږ کېده خطه مې ګوره او په بدو مې تېرېږه صیب. واه ښه مې سره ده. خطه مې ګوره او په بدو مې تېرېږه صیب. ترجماني به مې سندره کوي. غوږ کېده بېشکه
او ستا د خوښې دا شعر به بیا درته یاره دا راته بیا ووایه ته دا موبایل مېرمن چړقې لږ شان بند که خیر دا دې ټول دا نوي ځوانان او پیغلې واوري دومره ته دا موبایل مېرمن چړقې دا مېرمن چړقې زمونږ په دې سوات کې د سوات شانګله دا ټول دغه سیمې ته ته دا موبایل مېرمن چړقې لږ شان بند که خیر پرویز شاهین لالا خبره کوي غوږ کېده او شعر دی چې ارمان خو ځکه دی د بل کلي دله د اوس ارمان خو ځکه دی د بل کلي ارمان خو ځکه دی د بل کلي دله د اوس په ما او تا کې لره او بره کوي واه ډېر بیا قیسه به څوک د سره کوي غوږ کېده وینا ټول غوره کوي نره کوي غوږ کېده واه استاد جي که بل کلام را سره هم شریکیانو ډېر خوند به وکړي رښتیا خبره یو کلام به بل هم ارشاد یاره داسې ورته غوږ یم زه یم چې دا ناڅاپي مشاعره نه ده چې دا ټوله هم چې څومره ټایم دی چې ستا کلامونه ریکارډ شي دا یو شعر دی غزل دی چې ارشاد سړی چې داسې سړی وویني سړی خفه شي سړی چې داسې سړی وویني سړی خفه شي سړی چې داسې سړی وویني سړی خفه شي په جړغونې لیوه هم باید زمری خفه شي واه ډېر خیال سړی وویني سړی خفه شي په جړغونې لیوه هم باید زمری خفه شي زما قصه ماته کوي او داسې خی کوي زما قصه ماته کوي او داسې خی کوي په ځینې ځای کې مې په ځان والله زړګی واه زما قصه ماته کوي او داسې خی کوي په ځینې ځای کې مې په ځان والله زړګی خفه شي او زه خو څه نه وایم تاسو دې خدای ودردوي زه خو څه نه وایم تاسو دې خدای ودردوي په دومره بدو خو انسان څه والله سپی خفه شي واه زه خو څه نه وایم تاسو دې خدای ودردوي ډېر خیال په دومره بدو خو انسان څه والله سپی خفه شي بادامي نقل د باران شپه برطانیا او شنه چای بادامي نقل د باران شپه برطانیا او شنه چای مسافرۍ کې بعضې شپه زړه څه هر شی خفه شي واه داسې خلک مې هم ولیده چې و ظالمان داسې خلک مې هم ولیده چې و ظالمان دوی به څه کوي د دیونه چې خدای خفه شي واه داسې خلک مې هم ولیده چې و ظالمان دوی به څه کوي د دیونه چې خدای خفه شي او وها سم په دا سرسرې وهکه مسله سم په دا سرسرې وهکه مسله پښتون بچی دی یوه ورځ به پې لرګی خفه شي سم په دا سرسرې وهکه مسله پښتون بچی دی یوه ورځ به پې لرګی خفه شي او زما ارمان ستا خوشحالۍ ته خپل ژوندون بخل دی زما ارمان ستا خوشحالۍ ته خپل ژوندون بخل دی دې ته جوړ نه یم چې زما نه یو میږی خفه شي سړی چې داسې سړی وویني سړی خفه شي په جړغونې لیوه هم باید زمری خفه شي واه قدرمنو ډېر محترم استاد کرن خان رښتیا خبره ده چې تاسو به د سندرې په دنیا کې د دوی اواز اورېدلی وي او منلی شوی اواز د چېرته چې پښتانه دي بلکې د اردو سندرې هم د دوی په خپل ځای باندې یو خپل شهرت لري او دغه خبره مې رښتیا لازمي کوله زما د اردو یو غزل و میں تمهارا یو ساری رات په نوم باندې اوس نور هم کومه بعضې ملګري هغه ملګري چې هغې نه پوهېږم هیڅ به هیڅ کنه لکه یو قسم له خفګان دغه وکړي یا داسې سخت خبرې وکړي د اردو په غزل باندې چې مطلب پښتو وایه پښتو نه مه دغه کېږه او پنجابی شوې او دا شوې واغه شوې که نه نو زه دغه خپلو ټولو ملګرو ته ټولو اورېدونکو ته ستاسو په وساطت باندې وایم چې ګوره ژبې چې دي ما یو ټپه ویلې وه چې زما پښتو زما سرمن ده دا نورې ژبې د لباس په شان کې دي
نو جبو ته به ټولو ته احترام لرو جبې نه مونږ وهي جبې نه مونږ وژني جبې مونږ په هره ژبه کې ګوره مونږ زمونږ لیکوالانو اکثر د انګریزي ژبې نه ژباړې کړي دي د اردو نه یې کړي دي د فارسي نه یې کړي دي نو که ولې نه که مونږ ټولو ژبې زده کړو علم حاصل کړو که نه هغه یو کس چې زما سره مینه لري که هغه د اردو غزل واوري یا پې په هغه لفظونه یې وپوهېږي نو زما په خیال په یوه ژبه پوهېږي ولې مونږ د اردو فلمونه ګورو نه د انګلیسي فلمونه مونږ ډرامې ګورو مونږ دغه په مختلفو چینلونو باندې ژباړلي ورسره هغه سب ټایټلز لیکلی شوي که نه نو د ژبو سره دښمني او تعصب نه دی پکار ژبې ټولې محترمې دي پښتو مور ده دا به داسې ساتو لکه د ناوې که نه دې سره به خپله مینه مونږ ژوندی ساتو دا زمونږ په وینه کې ده دا زمونږ په خپل ځان کې ده دا زمونږ پیدا یو پښتانه پیدا یو عمرو به هم پښتانه پښتو به وایو پښتو نه هېڅ سرته نه ځو که کله کله تجربه وکړو فارسي ووایو اوس زما د فارسۍ سره ستاسو مینه را جوړه شوې مې د فارسي مې خوښېږي غواړم دا چې دا یې زده کړم دا د ایشیا چې ژبې دي په دې کې چې څومره هم سړی زده کړي بده نه ده نو تاسو هم که څوک په نورو ژبو پوهېږي یا خبرې کوي یا خپله خبره مخکې کوي که نه ما ته پکې دا فایده ښکاري که د اردو ژبې خلک زما د اردو سندره واوري یا زما فین شي که نه مثال او هغه بیا راشي زمونږ هغه ویډیو وګوري چې په هغې کې مونږ ویلي دي چې هغه زخم یا مونږ ټپې ویلي دي ټپیزم ویلي دي د هغې سره لاندې مونږ انګلیسي لیکلې ده یا اردو هم لیکلې ده که نه لونګینه پکې د کې ده که نه که دغه خلک بیا مونږ په انټرنیټ کې سرچ کوي مونږ وګوري که نه زمونږ د پښتو سندرې واوري نو بیا به زمونږ د فکر نه هم خبر شي بیا به پوه شي چې پښتانه داسې نه دي لکه مطلب مونږ ته چې دا کم بد نومونه ویل کېږي نو مونږ چې د چا سره چې یو څو قدمه لاړ شي نو هغه به تا وپېژني نو مونږ وایو چې دا ټوله دنیا مونږ وپېژني چې مونږ د مینې خلک یو مونږ د جنګ نه کرکه کوو او مونږ د مینې او محبت خبره کوو او ورسره بیا دغه یو پیغام به بل هم ورکوم چې په کال کې چې کله هم موسمونه راځي تاسو کولی شئ چې په خپلو چاپیرچل کې په خپل چاپیرچل کې یو کس یو بوټی دی وکري که نه ځکه چې راتلونکې تودوخه چې ده ګلوبل وارمنګ چې ورته وایي دا بد وخت چې به په مونږ راځي چې بیا به مونږ اوس هم په پیسو اوبه اخلو خو لکه مطلب بیا به دغه د روانو چینو دا اوبه به نه وي بیا که نه ګرمایش به سیوا شوی ګوره سخت کال ګرمی ته وګوره څومره اوږده شوه دا نهمه میاشت ختمه شوه لسمه شروع شوه او لا پورې ګرمي ده نو که دغه ونې بوټي مونږ ونه کرو نو مونږ د تاوان سره مخ کېږو بیا هغه بل ورځ ما یو پوسټ کړی چې ګوره دا لاچي بوټی چې دی دا مه کرئ دا خطرناک دی دا ډېرې زیاتې اوبه راکاږي د دې ماحول مزیدار نه دی نو هغه بوټي لکه توت لکه بیکیانه لکه شنډۍ لکه سپیدار که نه دغه بوټي ګلونه دې وکري کبل دې وکري شینکي دې جوړ کړي نو دغه پیغام زما ومنئ خدای دې وکړي چې بل اکثره پکې څوک وایي ګوره په دغه کې نوکر شوې که دغه ونو بوټو نو دغه نومونه دې څیزونه له مه ورکوئ بعضې ملګري داسې چې هغې حتما په تا باندې تنقید کوي نو هغې ته هم خواست کوم چې خیر دی مهرباني وکړئ لږه ګزاره کوئ لږ د یو بل خبرې ته غوږ کېدئ که په هغه خبره کې تا ته بده خبره ښکاري نو خیر دی لکه مونږ هم انسانان یو په مونږ باندې پردې واچوه خیر دی که نه ستا علمیت او ستا لویوالی او ستا پوهه په خپل ځای خو خیر دی مونږ سره ګزاره وکړو مونږ نه پرېږدو نو دغه پیغام مې دغه استاد جي ډېره زیاته مننه کومه په ناڅاپي مشاعره کې چې کوم پیغامونه تاسو ورکړه دې نه دا هم برېښي چې ته یوازې یو سندرغاړی او شاعر نه بلکې د دې ټولنې انتهایي لوی خیرخوای د بوټو دا خبره رښتیا خبره ده چې مونږ هم ستاسو نه زده کړې ده په مخه ستاسو پوسټونو کې ګورو یو کس یو بوټی نو دا د ماحول سره دوستي ده بلکې دا استاد په دې پوه دی چې دا دنیا زمونږ شریک کلی دی کې ګلوبل وارمنګ یا اوزون لیر کمزوری شي دلته تودوخې زیات شي نو دا د پوره دنیا نقصان دی او دنیا زمونږ شریک کلی دی دغه ډېر مهم پیغام دی او دا دویمه خبره چې استاد جي تاسو کومه وکړه که نه که زما کرن خان صرف د پښتو پورې محدودي خو که زما کرن خان وروره انګریزۍ کې سندرې ووایي اردو کې ووایي فارسۍ کې ووایي زما کرن خان دنیا ته ووایي دوی مونږ تشویق کې مونږ دوی نور موټیویټ کې مونږ اوس مثال کې زه غلطه وایم نو یو
په لندن کې مونږ دا خبرې زمونږ اوږدېږي ډېرې نه خوند کوي یو ملګري یوه سندره ویلې وه که نه ډېره پښتو سندره یې ویلې وه نو لکه هغه پښتو یې غلطه ویلې وه که نه لکه قافیه یې هم غلطه ویلې وه او داسې ډېر ښکلی هنرمند دی نو ما هغه خپل ملګري ته وویل چې دا خو ده غلطه ویلې ده نو هغه ګاډی ودرو ما ته وویل دا خو د ژبه نه ده که نه پښتو یې ویلې ده لکه ماله خوند راکوي نو چې موږ پښتانه لکه دومره پورې دغه ګزاره کولی شو د بلې ژبې د هنرمند سره نو بیا تاسو زما سره ولې ګزاره نه کوئ نه نه استاد جي ګزاره به کوو هر هغه څوک چې نشي کولی رښتیا خبره دا ده د هغه ذهني سطحه ډېره ټیټه ده د هغه ذهن وسیع شوی نه د هغه ایکسپوجر نشته دی موږ هرې ژبې ته احترام لرو پرویز شاهین صاحب تاسو په شعر کې یاد کړو د هغو قول ما ته یاد دی هغه وایي هره ژبه چې ده که نه دا د خدای پاک آیاتونه دي یو قسمه ژبو ته موږ احترام لرو زموږ د چا د ژبه سکیل دی د چا د ژبې سره زموږ اختلاف بلکې گوهر نوید صاحب چې د اردو نوټس یې لیکلي دي ډاکټر اظهار صاحب چې د اردو په اسلامي کالج کې په لویه چوکۍ باندې پاتې دی هغې راته ووایي چې دا او بیا بلکې د دیو په مشوره د دیو نه ما دغه کړي خو ځینې خلکو ته به هسې دا پښتو لګېدلي که نه یو کس دوه درې داسې به وي نو هغه وایي چې لکه دا طرز داسې او دا طرز داسې خیر د طرزونه موسیقي او دغه به مونږ کوو چې ورسره به کوشش کوو لوی لوی استادان دي دلته لکه استاد صاحب ګل صاحب دی خدای دې راته لري دغه موسیقي کمپوزونه دا دغه لوی لوی خلکو کار دی او چې سړی تجربې کوي خو څه به شي استاد جي آصف دی زموږ ملګری یمي خان دی وقار د لیبراباب ته پرېږدو چې د چا څه کار دی هغه به هغې ته پرېږدو لکه اوس ماسټر علی حیدر صاحب دی مثال کې هغه په کمپوزونو ښه پوهېږي ډېر ښکلي کمپوزونه یې د ملګرو کړي دي دغه شانتې ماسخان استاد دی که نه نو دغه کار د دیو دی مونږ د دیو په سلا مشوره یا د دیو په ډاډ باندې که نه د دیو هغه لاس زمونږ په سر دی نو دغه څیزونه به مونږ دیو ته پرېږدو دغه کار د دوی دی بیا که مونږ دیو کنځو نو د دې په ځای هسې چې یو ملګرتیا غونه کې خبره وکړو قدرمنو موږ بل کرن خان نشو پیدا کولی یاد ساتئ باید چې دې سړي سره مینه وکړو او موږ خپل هنرمندان سپک نه کړو دیو له درناوی ورکړو شر جنگ فساد دا د مسلو حل نه دی دلته دا قصه ده په دې روانه چې دلته هیڅوک خپل بدو ته شر نه وایي او زه خو د هیڅ چا سره شر نه کوم ما ترې دا خلک اړو نه یو خبره مې بله راياده شوه ګوره کم یو هوښیار نه مې خبره اورېدلې وه که نه که په جنګونو په شرونو باندې بادشاهي وې سپی به د دنیا مشر هغه د ټولو نه زیات جنګ کوي او غاب کوي او لانجه کوي نو نه دی کوم خدای دې چې موږ جنګونه نه ساجي تاسو سره به یو بله مرکم دغه وایي که نه خبرې د ډېرې خوږې ګران بابا شعر دی خدای دې د خاورو سره وبخي هغه وایي چې که څوک مې وژني لاس یې هم زما په یو حالت کې شر نه نو شر به نه کوو د خپل چاپېرچل سره د خپلو کشرانو سره د خپلو همزولو سره د خپلو تورسرو سره ډېر په طریقه باندې خبرې وکړئ دا وطن جوړېږي انشاءالله نه ده ګرانه چې جوړ نه شي تاسو تعلیمونه وکړئ بیا پکې ورسره د ورځې یو ساعت ورزش له ورکوئ چې ورزش له تاسو وخت ورکوئ ستاسو هغه ستړیا هغه ذهني دباو دا به ټول تاسو ختمیږي به نو خپلو بچو ته بیا به دا کنځل منځل هم نه کوو استاد جي په دې ورزش په یو ځانګړی پروګرام کوو ښه قدرمنو ناڅاپي مشاعره ناڅاپي مرکې ته ورسېده اجازت غواړم ګنې استاد ته نورې خبرې رایادېږي د لوی الله په امان